هاي دوستانو تاسو به د شارک مووی ډیرې کتلې خو داسې مووی به تاسو نه کتلې چې په دې کهانی کې څومره غټ غټ شارکونه دي چې تاسو وګورئ تاسو به پخپله اریان شئ چې داسې غټ غټ لیوه شارکونه چې روغ روغ لانچونه داسې تیرې لکه چې یوه نیواله وي ډیره دلچسپ کہانی ده د کہانی د اخره پورې ضرور وګورئ د کہانی په شروعات کې موږ ته د سمندر په یخ کې یو ماشومه وخی چې ردی سره یو گیند وي او ردی نشاط او غټه غونته شیشه وي د دې ماشومې په دې شیشه باندې نظر شي او ردی نشاط ډیر غټ شارک وي چې دا ماشومه د یری ډیره غټه چغه وي په دې ځکه دا کسان په دې چغه پسې راشي د چې په دې شیشه باندې نشانو ګوري دا یو بلوټ پروف شیشه وي خدا شارک چې کم وي دا ډیر زیات غټ وي دا ماشومه یریدلې وي د دې دا مقصد وي چې دا د وړوکې چرته شارکو خو ردو دا غټه غلطي وي ځکه چې ردینه بعد ډیره غټه بلا راشي او دغه وړوکې شارک ته دوه مخامخ اخري د چې دا نظاره وګوري د ډیر زیات ویریږي چې دا خود د دنیا د لپاره خطر ده دا اصل کې دا شارک د سمندر د لاندې یخونو نه راوته دی د دې نه بعد بیا د یو نیوز میلاو شي چې د سمندر په منځ کې شارک تاسې او دوه بوټونه تباه کړي دي تباه کړي څه دي خو د خلکو ټوکړې ټوکړې کړلې لکه څنګه چې قصابي د غوښې ټوکړې کوي دې ځکه چې دا نظاره وګوري دوی چې دا شارک خو د دنیا د پاره یو غټه خطر ده خو موږ لا پاسه طریقې دا شارک په شکولې موږ په دې باندې یو ټریکر ولګاو او دې په یو غټ کیچ کې بند کو دې ځکه وته دا لکوي چې دا شارک ته سب د ماشومانو کېل خو نه دی دا خو ډیر زیات غټ دی خو خیر په دې ځکه څوک نه تیارېږي خو زمونږ د کہانی دا مین کم چې ایرو دی ټیلر دی وایي چې دا کار به زه کوم دې ټریکر ګن ځان سره راواخلي او سمندر ته ورټوپ کې خو په دغه ځای کې دا شارک ته دې ټیمه تللی وي دې چې د اوبو نه راوځي د شارک ته یو پنخ ښکاره شي او د نشانه واخلي ډېر سکسسفولي ته دا ټریکر ولګوي د دې نه بعد دا ټیلر واپس ته د اوبو نه راښکي خو د بدقسمتۍ سره د ټیلر ډېر شور پیدا شي په دې اوبو کې او په د پسې دا غټ میک چې کم وي دا په د پسې شاته راولګي دې چې دا میک چې د څنګه خوري خود په خوش قسمتۍ سره ډېر په تیزه دا ټیلر د لانچ ته راښکي د دې نه بعد دا سوچو کې چې منګله دا پسه طریقه به وشا کولې دا کم چې ریسرچر وي د لور په یو غټ کیپ کې ځان بند کی دا ډیر زیات مضبوط وي یعنی بلډ پروف وي او ردی چې کمرسي وي دا هم ډیر زیاته مضبوطه وي د سوین پنوم چې دا کم جنې وي دا کته سمندر ته کوزشي د دې سره هغه غن هم وي چې په کم باندې دا شارک په وشکیږي او دیکھتے د دې خواته هغه شارک راشي او ردی په دې کیپ عمله وکي په دې ځکه دا راډ چې کمی دا هم ماچی په کم پسې چې دا رسۍ تړلې شي وي په دې ځکه زمنګ دا ایرو چې کمی دا د اوبو ته ورټوپ کې یعنی د جنې ژوندۍ ته خطر ده د ډکنه کولاو کې دا جنې ته په ار راو باسي بل طرف ته د په دې سمندر کې غوښه اچي چې دا شارک د دې طرف ته متوجه شي دا شارک ته غوښو طرف ته خلاړ شي بل طرف ته چې دوی څنګه د اوبو نه راخیږي په دغه ځای کې دا شارک په دوی پسې راشي او دوی چې څنګه په خوله کوي خدا کیپ چې کم رسي و هغه د شارک ته پساو شي او دا جنې په دغه ځای کې د په دې خوله کې دا پورت زخر ورواچي زخر د وجې دا شارک چې کم وي د مړ شي او د سمندر نه بهر راوځي دو په دې ځای کې ډیر زیات خوشاله وي چې مونږه شارک مړ کو او دا شارک دو بهر عمر او باسي د دې ځای کې خوشالۍ سره ټکانه نه وي په دې ځای کې د دوی یو کسویده په خوشالۍ لامبې چې زمونږه ډیره غټه پته حاصل کړه خو د دوی بد قسمتي دا وي په دې ځای کې او د دې په ډبل غټ شارک راشي دا بد قسمته په اوبو کې لامبې د دا پته نه وي چې زما مرګ زمانه لاندې دی او د روغ په خوله کې او ورسره غبل شارک اومخري کم چې د اوبو نه راوخ کوي د دې شارک ډیر زیات وزن وي د دې د وجې د دا بوټ چې کمی دا ورسره هم کالټ شي او دا ټول په یو بل پزان پسې اخته شي د ځان بچ کولو کوشش کوي په دې ځکه دا شارک د ټیم یو بل کس هم خوري دا کم چې پاتې وي د زر پر ریسکیو بوټ کې کینی او د غزینه وتختی خدا غټ شارک په دوی پسې هم لګیدلې وي د دوی خوش قسمتي دا وي چې په صحیح ټیم یو هلیکاپټر راشي او دوی په دې شارک ډزو کې او دا شارک وتختی بل طرف ته د ریسرچر چې کم ټیم مشر وي هغه ډیر زیات زخمی وي او د مړ شي د لور سوین چې کم وي دا په جړا شي ولې چې د دسترګو مخې د پلار مړ پروتو په دې ځکه ټیلر راشي او د دلاسا ورکی د دې نه بعد دا ټول خپل لیب تراشي د لیب چې کم مشر وي د ټولو ته وای چې د شارک لپاره ما د چاینیز آرمی راغوښتي دا او هغه به د غټ شارکو چې کم دی دا به ختم کی او ردینه بعد زدا لیب چې کم دی
دا هم بندوما. د دې نه بعد بیا موږ ته د ده یو نظاره وښایي چې دی په هلیکاپټر کې د خپل ملګرو سره کینی، یعنی په دې ځای کې موږ ته ریویل شي چې دی اصل کې د دې ځای نه ځي نه بلکې دی د شارک مقابله په خپله کوي او د ده سره ډېر غټ غټ کمان وي. د دې نه بعد د شارک په تلاش کې وځي. ده ته په سمندر کې یو غټ مچۍ ښکاره شي. ده په دې باندې یو بم غذار کوي او دې کې ډېره غټه دماکه وشي. د ده دا خیال چې موږ چېرته شارک مړ کو او حقیقت کې دوی ته مخامخ په سمندر کې ډېر غټ مایع ښکاره شي. ته خوشحاله شي چې زموږ میشن سکسسفولي پوره شو. د په دوربین باندې د دې نظاره وکړي چې دا خو واقعي ډېر غټ مایع دی، خو د دوی بدقسمتي د راشي د دې مایع خواته کته راکوشي چې د دوی کله په ده نظر شي نو دا یو ویل مایع وي. لیب چې کوم مشر وي هغه هم د اوبو ته غذار شي او د ده بدقسمتي په دغه ځای کې هغه غټ شارک وي. دی هغه ویل مایع ته وروخیږي، هغه ویل چې کوم دوی وجلی وي او په دې ځای کې شارک راشي او دی په روغ په خوله کې. د دې نه بعد بیا موږ ته هغه لیب وښایي. دوی ته هم پته ولګي چې زموږ بچ کولو دپاره څوک نه راځي بلکې موږ له دوکه راکړه. د دې نه بعد ټیلر دوی ته ووایي چې موږ به د مصیبت حل په خپله راوباسو. دوی بیا د دې شارک چې کوم لوکیشن وي دا ټریک کړي. دوی ته پته ولګي چې په دغه ځای کې یو آیلینډ دی او دې ته ډېر زیات خلک ویکیشن له راځي او دا شارک هم د دغې آس پاس ګرځي، یعنی په دغې آیلینډ کې چې دا څومره خلک دي دا ټول به د شارک نیواله شي او حقیقت کې شارک هم هغه طرفونو ته روان وي او دی په سمندر کې دومره غټ خوراک ویني او په دې خلکو باندې حملې شروع کړي. په دغه ځای کې ټایلر هم په صحیح ټیم ځان راورسوي. دی په یو ګلایډر کې ښکته کینی او د اوبو ته ورکوشي. د ده سره یو داسې ټرایکر مشین وي چې دا د ویل اواز وباسي او دوی په دې سمندر کې دغه مشین چالو کړي. دا د شارک چې کوم دی دا د ځان طرف ته اټریکټ کوي ولې چې دا د ویل مئی اواز وباسي او شارک ویل مئی ډېر په مینه خوري. دې ځای کې ټیلر او سوین په دې انتظار چې شارک په کله راځي. اصل کې د دوی په دې ګلایډر کې د دوی سره یو لاکټ لانچر وي چې په دې به موږ دا شارک وولو، خو دوی ته پته نه وي شارک په دوی باندې د شاته نه حمله وکړي. په دې ځای کې شارک ته د ټایلر په دغه باندې د شاته نه حمله وکړي او ټایلر ته اړو د موقع میلاو نشي دی چې د شارک نه ځان بچ کړي. بل طرف ته د لاکټ لانچر بټنه هم کار نه کوي او شارک د بوري طریقې سره د ګلایډر راغستی وي، خو دی ډېر زیات هوښیار وي. دی دا ګاډی کالټي کې ګلایډر او په دې کې یو 13 نوکه وي چې په دې باندې دا شارک ټول د لاندې نه وسیري او ردی سره دا شارک ډېرې غټې غټې چغې ووهي. دا شارک ډېر زیات غوسه شي او دی واپس راشي او په دې ګلایډر باندې دوباره نه حملې شروع کړي. ځکه دی ډېر زیات زخمی او ډېر زیات غوسه وي. په دې ځای کې ټایلر د خپل ګلایډر نه په څه طریقه ځان بهر را وباسي او ردی نه دا شارک په ده پسې حمله کوي، خو دی هغه نوکیلې 13 راډ را وباسي او د دې شارک په دې سترګه کې دننه ور ومنډي. د دې د وجې دا شارک ډېر زیاتې غټې چغې وخي او دی د اوبو نه بهر راوځي. په دې ځای کې دا شارک واپس اوبو ته لاړ شي. د ده نه ډېره زیاته وینه ځي. د دې د وجې واړه واړه شارکونه راشي او په دې غټ شارک باندې حملې شروع کړي او دا د حد نه زیاده وي. د دې د وجې د شارک ته څه موقع میلاو نشي. ګرانو کتونکو کو د دې کهاني دویمه حصه تاسو کتلو خواهش وي نو دا کهاني به تاسو لا ډېره مزیدار کې ولې چې دویمه کهاني کې د دې نه غټ غټ شارکونه موجود دي. دا کهاني د باندې خلګي نو تاسو نه ریکوست دا ویډیو لایک دا چینل در سره سبسکرایب کړئ د دې د دویم کهاني د پاره او بیل آیکان در سره آن کړئ چې تاسو ته د دې کهاني دویم پارت میلاو شي. په دې نه بعد د ټایلر اوم راوځي او په دې ګلایډر کې کینی. د دې نه بعد د په خوشاله د دې آیلینډ نه لاړ شي. دا کهاني د باندې څنګه ولګي د خپل د رائے اظهار ضرور وکړئ.